څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا چې کوم دی نو فیمیلز کې ډېر زیات بیماریانې کریټ کېږي لکه چې څنګه انیمیک هم ډېر زیات دي او سټرس هم ډېر زیات اخلي او سټرس مین وجه دا ده چې ګریولي پرابلمز هم دي نن سبا او زه ټولو ته دا ویل غواړم چې لومبې خپل مایند فرش ساتئ ټیک ده او خپل روټین کې خپل ډایټ باندې ډېر زیات فوکس کوئ او ایکسرسایز کوئ ټیک ده ځان دپاره وخت راوباسئ جوس کوئ فرش جوس شول اور فرش ویجیټیبلز استعمال ډیر زیات کوي او خپل ډایټ باندې ډیر زیات فوکس کوي او سپیشلی چې کوم د خپل پښتانه خلکو ته دا ویل غواړم چې خپل کور خزو ته چې کوم دی نو هغه یو هاوس وایف نه بلکې یو هاوس مینیجر ورته وایي چې هغه په خپل ځان ته چې خپل د کور مینیجر غني نو تاسو په خپل ګوري چې هغه تاسو د کور خزو کې بسمره ډیر چینجینګ برازي او بل چې دی نو خپل په موټاپې باندې لکه کنټرول ساتي ځکه لکه بهر نشي واک د پاره راوته نو کور کې ځان له د ایکسرسایز د پاره ټایم وباسي داسې ایکسرسایز کوی چې لکه واک پکې نه کول خو پکار کنه نن سبا نت د هر چا څخه په نت سهارا هم تاسو اغستې شي د دې په هیلپ باندې هم تاسو ډیر زیات ایکسرسایز کولې شي د نه علاوه چې کم دینو ډرای فروټس یوز هم ډیر زیات ضروری دی ځکه چې هاوس مینیج کول د پاره دماغ هم لګ ډیر زیات یوز کیږي نو د لپاره زموږ چې نفسیاتي د بیماریانو نه بچ کېدو د پاره تاسو لګ ډرای فروټس شو ملک کوانټیټي شو دا لګ کور کې ډیر زیات یوز کوي او د معدې مسلې د زنانو ته ډیر زیات دي جی سر نو د معدې حواله سره ځکه چې زموږ اوبو هم ډیر زیات صفانه دي بالکل سر سر اوبو په باره کې زدا ویل کوم کدی دلته کې خو څنګه ماحول د دې حساب باندې اوس موږ دور ډیر نشو کولای خو خپل ایمونټي پاور چې زموږ سمره سترونګ کنه که هر سمره چې موږ ډایټ اخلو کنه په موږ زموږ قوت مدافعت سترونګ کنه سر بیا موږ د بیماریو نه بچ کېدو شنو لومبه فوکس کوي چې هغه ډایټ یوز کوي چې هغه سره زموږ ایمونټي پاور انکریز کیږي هغه څه په کار دي چې هغه دي خامخا په خپل روټین کې دا ضروری دی بلکې تاسو وی چې یو شان خوراک هغه په یو هفته کې یو سیز یو پیرا دا خبره دی جی سر نن سبا جنګي دی یونیورسيټي ته چې لاړ شي هر چا ما څخه هم یونیورسيټي پیشنټ جنګي ډیر راځي پیشنټ په تور باندې نو چې چا نه زه تاسو کوم هغه د کوي چې مونږه خو پیزا ډیر زیات خورو روټای نه خوري د ماسختن روټای نه خوري ټیک دا بریاني ډیر د هر دوی مدري مرز باندې بریاني دا او چکن یوز ډیر دی بیف یوز ډیر دی او تاسو یو ها زدا منې کوم نه چې تاسو خپل لکه خواهشات باندې دغه کوي کنه نه خپل روټین ساتي خو هفته کې یو ځل یا دو ځل ریجه هفته کې یو ځل یا دو ځل بیف یوز ها پیزا وغیرہ برګر وغیرہ ډیر زیات تاسو میکرونی شوق ساتي نو ویک کې ون ټایم ډیر زیات نه او دینه علاوه چې کوم دینو زه دغه کوشش وکوم چې تاسو ډیر زیات فروټس یوز کوئ فروټس دا سه خدای پاک یو چیز پیدا کړی دی چې د کې زموږ ایمونټي پاور انکریز کول د پاره ډیر زیات طاقت دی ټیک دا د کې یو شکتی چولې د خدای پاک او دا موږ ته نقصان نه کوي څومره ډیر چې موږ فروټس یوز کوو دومره به موږ چې کوم دینو هیلدي به یو صحیح ده او چې کوم زنانه کورونو کې دننه دي هغې ته څه میسیج کوئ چې کوم هاوس وایف دي او هغې لکه دغه ته د ماشومانو د دې کې مسلې دي سر زموږ د کور چې کوم دغه د صحت دارومدار چې کوم ده کنه هغه د هاوس وایف په لاس کې ده کچن کې چې کومه خزه ولاړه ده چې کوم اخلي پخلي کوي دغه په لاس کې ده نو هغه ته زه دا اډوایس کول غواړم چې لکه څنګه نن سبا تاسو ته پته ده چې هر یو سبزي ایورګرین شوی ده ټیک ده او فریز کړي سیزونه ډیر زیات ملاويږي او دا فریز کړي سیزونه چې کوم دي د سټمک پرابلم ډیر زیات کریټ کوي او دا نه دي استعمالولو پکار او هر موسم په حساب باندې هغه سبزي یوز کول پکار لکه اوس ګرمیانه دي د کې بینګن دي کریلا دا ټیک ده کنه جی دا یوز کول پکار او یو مین چیز تاسو ته دا لکه اوس موسم حسابم وي خو زموږ خپل مذهب چې کوم دی هغه مبتدا اجازه دغه دا کړی دی خدا اسې نه دی د دې په شا یو ډیر غټ لوجیک دی ځکه دا سیزونه منی کړی دي تاسو ډاکټرانو څخه هم لړ چې هغه بم تاسو څنګه سامان مهینه روان نه ده سامان مهینه کې پتهدار سبزی نه خړل پکار ټیک دا لسی یوز نه کول پکار ډیر زیات مشروبات یوز نه کول پکار ور دا ډایریا وغیرہ ولې کې دی تاسو کې همس هم ډیر
ज़्यादा बारानों की गर्मियों की लका मौसम गड़बड़ी ठीक है लका पुख्तों के खलक आम लैंग्वेज के जमुंगे लका आस पड़ोस के टोल सभी चीज़ सावन पर महीने के वीना चिकम देना आगा लका चिमुंगा मशरूबात अखलुन आगा वीना बुयोशी ज़का डायरिया डेर की गिदा खुद लका आम खल को वजह तक ना खुद दे शाम यो साइंटिफिक लीग दहा दे आओ किसके साइंस बिल्कुल जी सावन पर मौसम के चिकम देना ता सब पत्तेदार सब्जियां न यूज़ न कोई ठीक है दाम लगा कोर चिकम मशरा खज़दा अगीला दा नॉलेज पकार दे चीज़ किचन के सब्जी पखोम न जब सावन पूरा महीने के बजब हिस किस्म साग बना पखोम हिस किस्म धनिया पुदीना बदाबे यूज़ के न रावलम हाँ ड्राई फॉर्म के तास रावस्ते शे होना फ्रेश फॉर्म के ना ठीक तो सावन न बाद भादों राजी भादों की चिकम दे कना दही यूज़ न दे पकार ठीक है अहब बादी कई वजूद के बाद पैदा कई बाद दर्दुना पैदा कई लेकर आम लैंग्वेज के ज़्यादा सो तमाम ठीक है करना चाहिए टोल खजे पुईगी और बादों न पस चिकम म्याश राजी अखी के दूध न दे पकार ठीक है अखी न बाद दूध न दे पकार और दे न पस चिकम मौसम राजी दा नवंबर वाला मौसम लका खिजा मौसम चिकम तासो द सर्दियां स्टार्टिंग चिकम मौसमी अही के दालू न बंदी हर किस्म दाल नहीं खड़ल जी बिल्कुल ना पो माना मखकी आओ जी कार्तिक महीना वर्ता वही आओ जी तास वर्ता कतक ची वर्ता वही आओ जी कार्तिक महीने के चिकम देनो दालू नहीं खड़ल पकार हिस किस्म दाल और बल सामन न रवाले तर कार्तिक पोरे मासखोतन रोटाई चिकम अदा कन आगा 6 बजे नमक के मक्के खड़ल पकारी जबरदस्त ठीक दा अखिन बाता से लिक्विड फॉर्म के अगस्ती शेका तासो सॉलिड फॉर्म के अखली आबस तासो वजूद तर नुकसान रसई ठीक दा जी और नाश्ता चिकम दे आगा फुल कोई लगा ज़दा से हम नाश्ता ऐसे करो जैसे जैसे बादशाह है ठीक है और दोपहर का खाना ऐसे खाओ जैसे वज़ीर की वो स्टेज है रात का खाना ऐसे खाओ जैसे एक भिखारी खाता है अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ की रूटीन में शामिल करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकेंगे बहुत ठीक है थैंक यू सर